د کهانه شروعات د یو خاندان نه کیږي چې هغوی د کور نه بار څلور کسان وویني چې یو بل یې په لاس کې لاس ورکړي او دوی ته ګوري چې دوی ترنه دومره ویریږي چې پولیس ته رنګ میلو کړي او پلار یې ډنډه په لاس ورپسې بار ته وځي. وایي دلته څه کوې؟ دا خو زما د کور مخه ده او شپه ده، که نه ځې نو پولیس درپسې هسې هم را روان دی، په زور به م بوځي. چې په دې کې هغوی د طرف ته را روان شي. دی ته دومره ویریږي چې کور ته منډه کړي ورپسې بند کړي او په شا ته لاړ شي چې یو پکې ونې ته وخیږي او د کړکۍ نه زوی ورله یری او چې کله دوی ویریږي نو یو ورپسې ورکولا وهي. پلار چې کله ده وویني نو په منډه باندې ورته ودرېږي، خو بهرنی کس دومره طاقتور چې د ورکولا وهلو سره دی په سوباړې باندې هم ووخي. هغه د درد د لاسه راپروز او دا ټول منظر یې د ده ښځه او بچي ګوري، خو اصل جټکه ورته هله ولګي چې بهرنی کس یې د پلار هم شکل وخیږي او بیا هم د دوی په شان ښځه او لور او زوی رادن نشي. د دې ټولو قد قامت چال چلن هر څه یو شان او حتی چې زوی یې د ده زوی په شان ماسک هم لګولی. د دې په لیدو سره د ایلي زړه په درزېدو شي، خو دا دې سره په اول زولی نه شو. کله چې دا صرف د 11 کالو وه نو پلار ته ځان سره چکر له راوستې به چې پلار یې په خپله باندې په لوبو شي او دا یوازې غسلخانې دپاره په پارک کې داخله شي. خو هغه د شیشو کور وخیږي، هلته کې بې شماره شیشې لګېدلې وي چې دا پکې روکه شي او هر یو څیز ته حیرانه ګوري. دې ته په دغه ځای کې د پلار خبر رایاده شي چې اواز په بند ځای کې راتمبېږي چې دا شپېلي وهل شروع کړي. دا دغلته یو ماشوم وویني چې د اواز په ورکولو سره هغه بیخي هم د دې په شان وي. دا د هغې نه دومره ویریږي چې دا د یره د لاسه چغه هم ونه باسلی شي او په دې یره کې خبرې کول پرېږدي. مور پلار یې په ډاکټرانو باندې وګرځي او ورزشونه ورته ښایي چې وجود یې حرکت وکړي او د دې د خبرو کولو طاقت واپس راشي. خو د مور پلار د ارمان په ټول عمر کې هم پوره نشي او همدغسې دا ګیب سره واده وکړي او خپل خاندان جوړ کړي او په دې سره دا هغه زاړه هر سیر کړي. ایلي سره د هغې ټول خاندان پوهېږي نه چې دا څوک وو او ولې دلته راغلی او دا څنګه ممکنه ده چې دوی زموږ غوندې ښکارېږي. په دې کې د ایلي هم شکله په اول ځل خبرې شروع کړي، خو د هغې اواز رپېږي او داسې ګډې وډې خبرې کوي لکه چې اوس یې خبرې کول زده کړي. هغه ورته خپلې خبرې کوي چې څنګه هغه په تیارو کې قید وه او چې کله د دې واده وشو او بچي وشو نو همدغه شان ما سره هم وشو. که د دې واده و که د بچو پیدایش دا ورته یو څیز لکه د تیارې د لوبې په شان پیش کړي او ځان ته د تیارو ایلي ووایي او دا دعوه وکړي چې دا هر څه اتفاق نه دی بلکې زما او ستا قسمت دی او بیا دا خپلو بچو خاوند له حکم ورکړي چې دې ځای نه د اصل خاندان لرې کړي شي چې خاوند یې د ایلي خاوند بېهوشه کړي او په ګوتې کې بند په کښتۍ کې روان او بیا د کښتۍ د انجن په ماتولو لګیا شي چې خلکو ته داسې ولګي چې دا په حادثه کې لاړ، خو هغه راپاڅي او په هغې سوباړې باندې اوبو ته وغورځوي. بل خوا د لور هم شکلې دې ته په عجیبه نظر ګوري او هغه ترنه پټه کېږي چې په دې کې ګاونډی روزي او دې ته وایي زما د ګاډي نه راکوزه شه چې دا د هغې موقع نه فایده واخلي او په منډه شي. بل خوا د نقلي ایلي زوی هم خپل کار مکمل کولو سره زوی ورله لاس نیولې سیټ ته بوځي او د سره د خپل عجیبه شوق اور سره د لوبو اظهار وکړي چې د ماسک په لرې کولو سره د هغه ټول مخ سوځېدلي چې دی د لیټر نه ویروي او په منډه باندې بار ته وځي. د دې شور په اورېدو سره نقلي مور د زوی د جایزې اخیستو دپاره ورشي او ایلي د دې موقع نه د فایدې په اخیستو سره په سیخ باندې خپل ادکړی کولوږي او سره د زوی بار ته وځي چې لور یې هم راشي او په منډه باندې ځان د کښتۍ خواله ورسوي چې هلته کې پلار د مخکې نه دوی په انتظار و. دوی له دغه ځای نه لاړ شي او هغوی ورته داسې ګوري لکه چې خلاصېدې ترې نه نشي. دوی ټول د ملګري کور ته لاړ شي چې د ایلي د ملګري یې عجیبه رویې ته پام شي، خو چې کله د دې د هغه سرو جامو او په هغې لګېدلې وینې ته پام شي نو پوهه شي خو اوس ناوخته شوې به او ځان ته یې راښ کړي چې بچي یې په منډه شي او پلار یې د خوښپې د وجې په کښتۍ کې پناه واخلي. خو دا د ده یره نه بلکې د چالو چې د اور والا تمانچه ورپسې روباسي او یې ولي. بل خوا د دوی بچي مجبورا د دوی په کور کې داخل شي او هلته موجود د مور د ملګري نقلي لور ووایي او یې وغورځوي او په دې کې د هغې نقلي ښځه راپاسي چې هغې له هم کاته تمامه کړي. دوی چې کله لاندې راکوز شي نو مور یې ویني چې هغې یې تړلي خو چې څنګه یې لور مخامخ ښځه د وهلو والی نو هغه دومره طاقتور چې لکه د ماشومانو غوندې یې راوپرځوي او د مور د وړاندې لور پسې ورله قینچي راغستې چې مور یې ورته چغې وهي خو دې نه مخکې چې هغې ته یې څه نقصان ورسولی و د شاته نه رور په سر ووایي. دوی ټول را یو ځای شي چې په دې کې په ټي وي یو خبر ورچلیږي وی ټول ښار د سرو جامو والا د انسانانو نه ډک شوی دی او دا ټول په خپل منځ کې یو دي او دا ټول د دې مقصد دپاره راغلي دي چې خپل همشکل د دې دنیا نه ختم کړي شي. دوی پوهه شي او د ملګري په ګاډي کې کیني چې مخې ته یې لاره د لور همشکله ونیسي خو لور یې په ایله ونه کړي او ګاډي پې ورتیز کړي خو هغه دومره تیز وي چې د ګاډي د پاسه وخیږي او د ګاډي د شیشې د ماتولو کوششونه شروع کړي چې دا په یره کې بریک ووهي او لرې وولي. خو د ایلي زړه مطمئن
نشي او ورکوزه شي ورپسې چې هغه په ونه کې نښتي او په آخري ساګانو کې دې طرف ته لاس داسې روغځي که چېرې هغه دې سره مینه کول غواړي او مړه شي دې ته یو عجیبه احساس وشي او داسې ورته ولګي لکه چې هغه زما اولاد و په سبا باندې دوی په مزل کې ښار ته ورسي چې د ښار کورونه او سړکونه خوشې پراته لکه د تباه شوې دنیا غوندې چې په دې کې د دوی یو ګاډي ته پام شي چې اور پې لګېدلي او چې څنګه ګاډي راشاته کړي نو هماغه هلک ورته میلو شي چا چې زوی سره د اور لوبې کړې وي او په لاس کې تیلي وي او د دوی د ګاډي لاندې تیل اړولي په دې کې د زوی یو عجیبه خبره ته پام شي هغه چې څنګه لاسونه کولو کړي نو هغسې همشکل وموکړي او بیا دې شاته روان شي او په خیره کې په اور کې وسوځي خو خبره دلته ختمه نه شي په دې کې د ایلي همشکل راشي او زوی ورلا غواګي او چې کله ورپسې مور ورمنډه کړي نو هغه د سمندر غاړې له بوځي چېرته چې په زرګو د سرو جامو والا د ټولې دنیا نه راتاو شوي ولاړي ایلي ته احساس وشي وي که چېرې دا هر څه ختمول وي نو هلته به تلل وي د کوم ځای نه چې دا هر څه شروع شوي وو هغه واپس د شیشو والا په کور کې ورداخله شي چېرته کې چې دی یې په اول ځل خپله همشکله لیدلې وه او په تلو کې دا یو خوښ ځای ته ورسي چېرته چې یو کلاس او یو استاذه پکې لګیا وي او لیکل کوي او په دغه ټول ځای کې نمي او څښا بوی سره بېشماره سویاګانې دغلته دې ته پته ولګي چې دلته صرف د هغې خلکو همشکلان جوړیږي څوک چې دلته راغلي او بیا هم د دې ځای نه هغوی حد کوي او بیا هم دلته کې ورته سرې جامې دستانې او قینچانې ملاویږي په کلاس کې موجوده استاذه هم د دې همشکله وخیږي چې دا دقه کې او چې څنګه په قینچې د بهلو والی نو دا یې په سیحو وخي چې په آخري وخت کې ورته وایي وي دا یو شیطاني منصوبه وه او د دې دپاره جوړه شوې وه چې موږ د انسانانو همشکله جوړ کړو او اصل انسانان د دې دنیا نه ختم کړو په دې سره به د دوی قابو کول موږ ته آسان شي دا چې کله دا خبره ووري نو خپلې هتکړۍ ورله په مری کې واچوي او ساه ورله بنده کړي او مړې کړي په اصل کې دا ایلي نه بلکې د هغې همشکله وه چې کومې اصلي ایلي په ورکوټوالي باندې ځان سره بدله کړې وه او بیا یې د دې په خاندان کې ځان له ځای پیدا کړ او ډاکټرانو د دې خبرو نه کولو له د بیمارۍ نوم ورکړ دا خپل زوی ازاد کړي او بیا د خپل خاندان سره په ګاډي کې د بل ښار په لور روان خو دې ته دا ځل داسې ولګي چې د زوی را باندې شک پیدا شوی دی آیا د زوی په واقعي شک پیدا شوی وو یا خاوند ته خپته وه خو ځان یې پې غلی کړی وو یا د خپل ټول خاندان مړه کول غواړي او یا تینا څه مقصد حاصلول غواړي د ټولو خبرو جواب به موږ ته په پارت 2 کې ملاویږي تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ماله راکړئ اجازت بای بای